که یو کس ډیر غریب وي، بیچاره وي، بېکسه وي، نو خپل خپلوان یې ورسره 1 روپۍ مرسته نه کوي، کومک ورسره نه کوي. خو که بیا همدغه غریب او فقیر او بیچاره سړی وفات شي، نو بیا هم دا خپل خپلواني په لکونه پیسې مصرفوي تر څو سقاط پسې ورکړي، خیرات ورپسې وکړي. نو له دې نه معلومیږي چې دلته خیرات او صدقې د الله جل جلاله د رضا لپاره نه، بلکې دلته خیرات او صدقې یو عرف ګرځېدلی دی، یو رواج ګرځېدلی دی. راځئ چې موږ تاسې ټولې صدقې د الله جل جلاله د رضا لپاره ورکړو، په داسې حال کې ورکړو چې له یو لاس څخه بل لاس خبر نشي. زموږ او ستاسې دا صدقه به الله جل جلاله ته ډیره محبوبه او ګرانه وي. خو که دلته موږ تاسې د خلکو د رضایت لپاره او د رواج د منلو لپاره صدقې او خیرات ورکړو، نو دا په یاد ولره چې پیسې دې هسې عبث مصرف کړي، الله عز وجل ته دغه پیسې او دغه صدقې د منلو وړ نه دي.